بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو سلامونه او نیکی هیلې. د لرسپین غر په نمائندګۍ باندې موږ د AiTotal مرکزي دفتر ته هغه ځینه چې د ولسټین نسلونه ستاسو د غواګانو د اصلاح لپاره مصنوعي القات راځي هلته یو فارم ته راغلي چې تر څو وګورو چې د دې نسلونو نتیجه په واقعیت کې په کوم اندازه باندې ده، په کوم اندازه باندې د شودو تولید کوي او څنګه کولی شو چې دغه مفید معلومات موږ تاسو ته درواستو، تاسو یې وګورئ او بیا تاسو کولی شئ د دې معلوماتو په اساس باندې خپل تصمیمونه ونیسئ. نو ما سره دلته ښاغلی مارټین دی. Good afternoon, Mr. Martin. Good afternoon. Good afternoon. نو دا د افغانستان دپاره د AiTotal مسول دی چې سره موږ همیشه په تماس کې یو. نو دوی موږ ته د تقریبا دغه کومې خوسۍ چې دي په نمونهي شکل باندې موږ ته ساتلي دلته چې د دوی غولانځې موږ وګورو او وګورو چې په واقعیت شکل باندې د دوی د غولانځې جوړښت یا د بدن هغه جوړښت چې په مکمل شکل باندې سره کمي. ځکه کله چې د مال غولانځه ډکه شي نو بیا موږ ته معلومات کېږي چې دې کې هغه اصلي ظرفیت چې دی په کومه اندازه باندې دی. نو د مارټین چې دی به موږ ته د AiTotal په اړه باندې ووایي. موږ به ترې ځینې پوښتنې ستاسو د خاطره وکړو ځکه اکثره مالداران چې په کمنټونو کې پوښتنې لیکي هغه موږ تاسو ته به وړاندې کوو. نو د لرسپین غر زراعتي او مالداري شرکت د AiTotal مصنوعي القا کولی شي تاسو په افغانستان کې د لرسپین غر نه ترلاسه کوي. زموږ ډاکټر صاحبان هم پوښتنه کولی شي او په کومې نقطې چې زموږ دغه دي د نمایندګان دي د هغې نه هم کولی شي تاسو واخلئ. دغه تخمې چې دي دا د AiTotal د نسل نه اصلاح شوي د هولسټین نسل دی. So Mr. Martin, can you let me know about the age of these cows? Yeah, these cows are first lactation cows. They are 3 daughters of Prada. Prada. It's a very good bull from AiTotal, and he's now proven, daughter proven. Okay. So and these 3 cows, they are producing around 35 kilograms of milk per day. Okay. With very high protein and very high fat in the milk. So نو دا چې دی وایي دا اول ځلې لورګانې دي او دا تقریبا د پراډا په نامه باندې یو غوی دی. نو دا د هغې لورګانې دي او د اوس چې دی د هغه په سیستم کې د هغه پسې به حسابېږي. نو همیشه دپاره یو غویه چې موږ انتخابو د هغه دغسې لورګانې باید موږ وګورو، زموږ د نظر نه هم یو ځل باید تېرې شي چې وګورو چې واقعا دغه نسل نتیجه ورکوي که نه ورکوي. نو دی اوس په اوسط ډول باندې چې دی اوس وایي دا چونول لنګونکي دي 15 کیلو شوده ورکوي، خو دې کې یو شی دی چې د پروټینو اندازه وایي ډېره زیاته ده. And what about the percentage of fat in the milk? The fat is around 4.5% of fat, and the protein is around 3.5-3.6% of protein. No. 4.3 the first one. Okay, No, 4.3. no, yeah. no, no. تقریبا د پروټینو اندازه چې دا 3.6% and this one is 4.3. The average. No, Average, no. and this one is 4. دا نو یوازینی دا هم تقریبا 4% نه زیات پروټین لري او دوی کې د غوړ اندازه چې د شودو کې هغه تقریبا 4.5% ده. That's high. If we convert that to the milk of 3, so it's almost 40 kilo, I think. 40 kilograms. Yes, yeah, if we standardize the milk, it Yeah, can be. exactly, yeah. که چېرته دا شیدې موږ د غوړو د پروټینو په حساب باندې معیاري کړو، سټنډرډ کړو، نو دا 15 کیلو شوده چې دي مثلا د دغې غوا دا د 40 کیلو شودو چې هغه 3.5% غوړ ولري د هغې معادل ده. So, okay. And how about the fertility and the health threats? Do I mean, how many straws do we need to inseminate these heifers? What are the conception rates? The conception rate of the herd is here in this herd 2 straws per conception. So 2 straws. نو دی وایي چې دنه ما پوښتنه وکړه چې دا د تېرېدلو موضوع ده د څنګه دا وایي چې موږ په اوسط ډول باندې 2 دانې ستراګانې چې دی دا یو خوسۍ ته لګوو چې هغه بلار بشي، یعنې 50% پورې چې دی دا د القا د په اوسط ډول د په فارم کې چې تقریبا ته زښت ډېرې غواګانې دي دلته دا القا کېږي. That's a quite good number. That's quite good. Yeah, very good. Yeah. So how about of the genetic like persistency of the lactation? Persistency. Yeah. Yeah, it's going on a high level, and it's going for a long time before the cow calves for the second time.
the production will stay on a high level. So Okay. and that's Prada is well known for the health, for good DPR, good fertility, good somatic cell score, and also good for a very good conformation of the daughters of Prada. So they are very well balanced cows. نو دا ماته ویلې ماته پوښتنه وکړله چې دا اکثره د ولسټین نسل کې یو مسله دا چې د شودو تولید شروع کی نو دا به ډیر زر کې باسي نو مو ته چې ستاسو په دې فارمونو کې ستاسو چې کومې غواګانې دلته دي دا د پرزیسټنسي یا د شودو د تولید دا کومه درجه چې دا منظمه ده او که دا اولیږي نه ولا دا منظمه ده دا اولیږي او په صحي لحاظ باندې چې د دې غواګانې یا د دې کوم نسل د ولسټین چې دا ډیر زیات کوي دي. So what do you think? What will be the average of these heifers in a first lactation? First lactation, I think these heifers are around 11,000 kilograms of milk in the first lactation. 11,000. They will produce, yeah. Yeah. نو دا په اول لنګون کې چې دا تقریبا دی به وي 11,000 کیلو شوده چې دا تولید کی with a lots of fats and protein. Lots of fat and protein, yeah. So no the ډیر په لوړه درجه باندې د پروتین او د غوړو په حساب باندې. So if we convert that 11,000 it will increase the quantity. Yes. نو که چرته هغه شیدې منګه د معیاري کو غوړ او پروتین هغه 3.5% او پروتین هغه 3.2% تر راوړو نو دا په حقیقت کې دا د 11,000 نه د ایوریج چې دا پورته کیږي. So let's talk about the quality of AiTotal and the philosophy of the genetic selections. Yes. How do you see AiTotal comparing to the others genetic companies, like in terms of health, functional traits, and as well as production? With AiTotal we don't look only to the high index. We don't only look to the high TPI number, but we also look to a good linear without faults. So we look also to the cow. Are they very well balanced? Or you can have a high bull with a high TPI, but when that bull has not good feet and legs, and that cow is one lactation and then go to the slaughter. Okay. No. You have nothing about a high TPI. So it's very important to select bulls with a balanced total index with no faults. نو دنه ما بختنه وکړه چې ستاسو د نسل موضوع چې دا کنه تاسو کله نسل انتخابوي د دې فلسفه څه ده ستاسو فرق د دې نورو کمپنیو سره د نورو شرکتونو د نور نړۍ د ولستینو سره څه ده د ماته وایي چې که تاسو مثال په ډول باندې غوی چې ډیره غټه ټي پی آی ولري او تاسو هغه انتخاب کړئ او د هغې مثال درکړم یو خصوصیت مثلا د خپو هغه کومه درجه چې د هغې ټیټه یا د خپو نه ضعیفه نو دی به وي په هغه اول لنګون کې د ده کومې لورګانې چې راځي هغه به وي د منځه لاړې شي او دغه به ونه کړي یعنې موږ وایي نه یوازې چې د ټي پی آی یا د امریکا په شاخص باندې کار کوو په لوړه درجه باندې ولسټین انتخابو د هغې سره خوا کې صحي موضوع او د هغې په کلي شکل باندې د خبرې که زه راواخلم دا مندم چې موږ اوس یو منظم نسل وړاندې کوو چې هغه هم تولید ولري هم د خپونه کوي هم د شودو موضوع دا ټول موضوعات په دې کې دا رانغاړي نو ځکه وایي زموږ فرق د نور نه په دې کې دی چې موږ یوازې په دې کار نه کوو چې زموږ د غوی درجه اوچتې بلکې دې باندې کار کوو چې مثلا غوی په کلي شکل باندې د یو فارم دپاره څنګه تولید کولی شي او تر ډېر وخته پورې لورګانې پاتې کیدی شي. So that's quite interesting. Yes. And that may be the reason of success as well. The reason of success of AiTotal. Exactly. Yeah. So in terms of longevity, so these cows, how do you think how many lactation they can survive? Yeah, in a good environment, that these cows can, and in an environment here in this stable, these cows can survive 10 lactations or more. نو دی وایي ما نه پوښتنه وکړه چې ستاسې دغه کوم نسل چې دی د ولسټین د AiTotal تاسو په شکل باندې ستاسو په فکر باندې دا په کومه اندازه باندې چې دی شودو تولید کولی شي څو لنګونه کولی شي ماته ویلې چې داسې منظم فارم وي او د دې بستر سم نو دا کولی شي او غذایي تغذیه سم نو دا کولی شي تر 10 لنګونو پورې چې دی دا وکړي. That's quite good.
That's quite good. Serious. Yeah. Because you need less replacement cost. Exactly. Yeah. If the cow go longer to live, then you have less cost to live. ډیره مهمه خبره ده. اکثره وخت مو په فارمونو کې بعضې غواګانې چې هغه د شودو تولید ډیر کوي، خو د هغې لورګانې چې دي هغه دریم لنګون کې په دویم لنګون کې چې دی د منځه ځي. نو دا زمونږ هغه. Thank you so much, Martin. Yes. And it's very good to see these cows, and we will take another examples in videos to show exactly how these cows are looking. Thank you. ډیره مننه.